السلام علیکم ملګرو په توریا کې چې کومه غټه زلزله راغلې وه او پر مجنه په ډیزبینو کې پراته کېدای شي من غټه وجې دی هم کېدای شي راځئ تاسو دا ویډیو تارونه راغلي دوی کباړ ټولۍ کباړ زه خپل هم کباړ ټولم دوی هم کباړ ټولۍ دا په ډیزبینو کې پراته دی ته وګوره دا غورځئ دا په ډیزبینو کې پراته زما د ورور راوړل دلته دا وګوره دا ټول دی خو به ونیسول دی دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هره ورځ د ډیزبینو نه موږ راټولو او دلته راځو دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي په دې زموږ او ستاسو ایمان دی زموږ او ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی به حفاظت کوو اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو تاڼه کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي هغه ویل دا بیتال ته ویل جومات ته چې جومات ته هم کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ دا دلته نشته وایي دا سپایر شوي دي زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو دا سپایر نه دی ته وګوره دا قرآن مجید دی دا زما د وروڼو غوړ کړي دا ویډیو تاسو زما شیر کړه د دې دپاره مجید ضعیف شي نو من ښه وجه دا ده چې یوله کنده خو یې کنده کې ښه کړي او که نه روان اوبو کې پرېږدي نو روان اوبو کې نه داسې ځکه چې چېرته وتلی شي نو من ښه وجه دا ده چې دې کنده وي کنده کې ښه کړي ډېره افسوسناکه ویډیو ده دا ویډیو ګورئ ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځئ د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ د دې دپاره راشئ د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ په ترکیه باندې کېږي جهاد دا قرآن مجیدونه دي دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه دا قرآن مجیدونه ما ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوي دا په کاټن کې واچي فابریکې ته به لاړ شي دا به موږ خرڅ کړو کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو دا مقبره ده مخامخ دې کې دا ورته دې ته موږ کنده وباسو د پولیسو د موی له مخه کوي په دې باندې پولیس ولاړ یا به د شپې ماښام به وړو ماشاءالله زبردسته نو دې به اوس دې مقبرې له هلته دا قرآن مجیدونه ښخوي او شپې به پرځي دې هلته اوس پرېږدي نو کېدای شي من غټه وجه دا هم کېدای شي قرآن مجیدونه دوی په ډیزبینو کې پراته یا تللي دي نو او زلزله ډېر غټ غټ زلزلې په راځي نو 7.8 او 7.6 نه غټ زلزله ډېر کورونه وران شوي او ډېر خلک شهیدان شوي دي ډېر غټ بلډینګونه راپرېوتي دي کېدای شي غټه وجه دا کېدای شي دوی قرآن مجیدونه په ډیزبینو کې پراته دي دا ویډیو مخکې ثواب په نیت مخکې ملګرو شریک کړئ چې څوک توګه ملک ته بار ځئ نو قرآن مجیدونه ډیزبینونه ګوره چې هلته ډیزبینونه په ډیزبینونو کې پراته دي چېرته ښخوئ نه د ویډیو کتل ډېره مننه والسلام